د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: طالبان. نعیم وردګ وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو له تعلیم او کار سره ستونزه نه لرو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د دوی ټوله هڅه دا ده چې په هېواد کې دایمي اوربند ته لاره هواره شي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه د ښځو حقونو ته په اشارې ویلي دوی په دې ښه پوهیږي چې ښځې د اسلام په رڼا کې د زده کړو، کار او سوداګرۍ حق لري. دوهم خبر: عبدالله وایي د سولې خبرې اسانه نه دي خو عدالت به پلی کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانې خبرې سختې وبوللې، خو په وینا یې په یادو خبرو کې به د افغانستان تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې خوندي او عدالت به په بشپړه توګه پلی کیږي. دریم خبر: په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کړې دي. د قطر د دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ وایي چې دغه خبرو کې په بین الافغاني مذاکراتو او د افغانستان سره د ناروې هیواد په مرستو خبرې شوې دي. څلورم خبر: حنیف اتمر د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی دی. د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون تاجکستان ته رسېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان، د دغه هیواد د لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او نورو مشرانو سره لیدکاتو وکړي. پنځم خبر: امریکا افغان پوځ ته 4 نورې سوپر تکانو جنگي الوتکې وسپارلې. په همدې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د افغان پوځ چارواکو وویلي چې دوی دمګړی پیاوړی هوایي ځواک لري او د خطرونو پر وړاندې مقابله کولی شي. د دوی په خبره د نوي 21 سوپر تکانو الوتکو په ورکړه به د دوی الوتکې ډیرې شي او د پوځ د پیاوړتیا سبب به وګرځېږي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټول کومه مو تر پایه لیدلې وي راسره. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.